سید خالد سادات د ډبرو سکرو په اړه ډیر پټ حقیقتونه ښکاره کړي دي، خو دا چې څومره رښتیا دي په دې ویډیو کې وګورئ، بیا مو خپل نظر ولیکئ. راځم د سید خالد سادات لیکنې ته چې لیکلي دي موږ د طالب پر غلامۍ او پنجاب ته د افغانستان پر پلورلو نقد کوو. د ډبرو سکرو انتقال پاکستان ته یوازې یوه نمونه ده. طالبانو د افغانستان پر ټولو قانونو پنجابیان او چینایان مسلط کړي دي او لکه حلقوم یې زبېښي. د ډبرو سکرو قانونونه د امیر خان متقي او طلحه محمود ترمنځ شریک کاروبار دی. طلحه محمود د جمعیت علماء اسلام ګوند ملا فضلو تر مشرۍ لاندې سهم کې د شهباز شریف په کابینه د مذهبي چارو وزیر دی. نوموړی څو میاشتې تر مخه خوست او لوګر ولایتونو ته د مرستې په پلمه هم راغلی و. افغانستان کې 3 میاشتې تېرې کړې او سر یې د جوزجان، مزار، بدخشان او سمنګان په قانونو کې راووت. متقي بیا ورته خپل نماینده عظیم په نوم کس معرفي کړی او د اسلام آباد بحیره ټاون کې ورته ستر دفتر نیولی دی. د دې ترڅنګ بیا د قانونو وزیر شهاب الدین دلاور بیا خپل ورور مولوي فضل عمر د قانونو او سترو معدنونو د استخراج په خاطر ګمارلی دی. فضل عمر سره بیا پاکستانی او چینایي کان کیندونکي او کارګران ګرځي. چاته یې چې خوښه شي د قانونو استخراج قرارداد ورکړي او د خپل سهم برخه ترې واخلي. د تجارت وزیر نورالدین عزیزي بیا د اوسپنو انتقال ته کار ویلي. تازه د پاکستانی سیخ کمپنۍ مغل سره شراکت پیل کړی دی. د زړو اوسپنو په نوم د ملي اردو تجهیزات ارکوي او پاکستان ته یړوي. نورالدین عزیزي د جلغوزو په قاچاق کې هم لوی لاس لري او تازه د جلغوزو انتقال لپاره لاره برابره کړې ده. حقانیان بیا د ګمرکونو سرحدي کمیسیارۍ او هوایي ډګرونو ګمرکي عوایدو کې ښکېل دي. د هیواد له 12 غټو ګمرکونو څخه 15 حقانیانو سره دي. ننګرهار، خوست، هرات او بلخ ګمرکونه د سراج حقاني په برخه رسیدلي دي. انس حقاني بیا د باج اخیستلو او قلنګ اخیستلو بازار پرانیستی دی. کرکټ بورډ کې د عزیز الله فضلي ګمارل او اوسني لاسوهنه ښکاره بیلګې دي. خلیل حقاني بیا د پخوانۍ تجربې له مخې کمیشن کارۍ ته سم کار ویلی. د مهاجرینو فنډ د مهاجرینو نمرو او ځمکو خرڅلاو ته یې شروع کړې ده. سم دم لکه د ممتاز آغا کارونه یې شروع کړي دي. تازه یې دا چې پېښور کې بنګله او پلازا اخیستي. د کندهار طالبان بیا د پوډرو قاچاق او نړیوالو له لوري مرستو شویو پیسو په شړو کې ښکېل دي. د افغانستان بانک او مالی وزارت یې سترې عایداتي سرچینې دي. هره اونۍ د 34 میلیونه ډالرو بشري مرستو کنټرول تر ډیره د کندهار طالبانو لاس کې اخیستی. د اپینو او پوډرو کاروبار لپاره ایران سره تړلې د هلمند، نیمروز او ابو نصر فراهي دروازې کندهاري طالبانو سره دي تر څو پرې پوډر ایران ته په اسانۍ واوړي. د فواید عامې وزارت اړوند ساختماني قراردادونه هم کندهاري طالبانو سره دي. اوس معنا ده چې افغانستان طالبانو د چور دروازې ته برابر کړی دی. د ننګرهار ماربل او شوکاڼې سلګونه بار لارۍ هره ورځ له تورخمه وړي. پنجابیان د زمرودو او قیمتي ډبرو تور کاروبار ته د مولوي فضل عمر سره په تر بدخشان ورسېدل. د وردګو ګچو کان د مولوي قاسم او ملاقیان په کنټرول کې تر پنجاب رسیږي. خلاصه دا چې طالبانو د دې هیواد بیخ او بنیاد ایستلو ته پوخ کار ویلی. تاسو به شاهدان وئ چې پاکستان به د طالبانو له برکته خپل اقتصادي خراب حالت څخه راوځي او افغانستان به تل لپاره د ملا او طالب د سپېړې ښکار شي تر څو ابدا سره جګ نه کړي. باید یادونه وکړم چې دا خبرې د سید خالد سادات وي. موږ دلته له تاسو سره شریکې کړي. موږ په دې اړه نظر نه لرو. سوله افغان دی او تلپاتې او سوله ییز افغانستان په هیله ده. که تاسو څه ویل لرئ نو کومنټ کې ولیکئ چې تر څو تر سید خالد سادات او طالبانو پورې ستاسو نظر هم ورسیږي.